داود خان له وخت نه پاکستان ته لاړ، تاسو ټوله ته معلومه ده. د افغانستان 40 کلنه جګړه په 2 دقیقو کې طالب او وسته چاودنې څوک کوي؟ نور حال یې د دې سوان له خولې واورئ. دوستانو، عجیبه او جالبه کیسه ده. له هغه وخت نه چې مجاهدین استخدام شول او جهاد پیل شو، دا پروژه شروع شوه. د داود خان له وخت نه پاکستان ته لاړ، تاسو ټوله ته معلومه ده. دا اوس چې رهبران ګڼي، مسعود، ګلبدین، حکمتیار، رباني، څوک او څوک او سیاف، دا ټول په د داود خان له وخته لاړ پاکستان ته او دغه ځینې شروع وکړله. او دا کیسه هماغسې روانه ده. مجاهدین یې راوستل، په کابل یې حاکمان کړل، زموږ حکومتونه یې له منځه ورته وړل. بیا یې مجاهدین داسې بدنامه کړه چې د هغوی لپاره طالبان پیدا کړل چې طالب مجاهد پسې واخلي، کابل ونیسي. بیا یې مجاهد ته چانس ورکړ چې مجاهد بیا طالب پسې واخلي او طالب ته بیا زمینه برابره کړه چې بمونه ږده او وطن رانه وه، دا وژنه هغه وژنه، تر څو قدرت ونیسي. اوس بیا چې طالب ته قدرت ورکړ او طالب قدرت ونیو، نو زاړه مجاهدین بیا پسې واخیسته. اوس به بیا زاړه مجاهدین راځي او دوی ته بمونه ږدي او درز غوبل دی. وینئ چې هغه سوله چې موږ غوښتله هغه لاسته رانغلله. ښه که موږ ووایو طالبه پخواني حکومت یا هغه مجاهدین چې په حکومت کې وو یا تکنوکراتان، هغوی ته خو تا بمونه کېښودل، تا الوزول، تا وژل، تا د جګړه رانه، دا تا سره اوس څوک جګړه کوي؟ دا تا ته اوس څوک بمونه ږدي؟ دا وګوره کندوز کې او د مختلف هېواد په مختلفو برخو کې دا 2-3 ورځو کې بمونه دي، انفجارونه دي، هزاره ورونه یې د منګه شهیدان کړل. نو بس د ملت د خدای مل شي. دغه کیسه د زاړه مجاهدین د نوي مجاهدینو ته بمونه ږدي، نوي مجاهدین د زړو ته ږدي، زاړه دی بیا نوي ته ږدي، نوي دی بیا زړو ته ږدي، او بس دغه ډرامه به وي. او د موږ وطن او ملت چې هر څه کېږي نو که 100 کاله نور ووتل، که 50 کاله نور ووتل، خو د حل اساسي لاره باید پیدا کړو او ټول باید په خپل ګریوان کې سر ټیټ کړو چې څه باید وشي. مننه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.